الله الرحمن الرحیم. د موږ د نن درس موضوع د اکټیویټي ته کود ورکول دي. تاسې که په یاد وي موږ مخکې پروژې ته کود ورکاوه او موږ ویل چې درې قسمه کودونه دي. یو ریسورس کود دی، یو اکټیویټي کود دی او بل پروجیکټ کود دی. نن غواړو چې په خپله پروژه کې فعالیت ته کود ورکړو. کوم په یاد وي موږ وویلې چې په پروجیکټ کود چې موږ ورکوو د پروجیکټ هم چې کود ورکړه دا همترازه دی ای پی اس سره. او موږ ویلې چې فعالیت ته چې کله موږ تاسې کود ورکوو دا همترازه دی ډبلیو بي اس سره. او دا کود ورکول د فعالیتونو دپاره یو ډېر مهم بخش دی چې دا معمولا د موږ سره په هر څه کې همکاري کړی شي. هم د یو کانټراکټور په معرفي کې سره همکاري کړی شي، هم دغو او بودیجه چې تخصیص شوې د دغو فعالیت دپاره په کې موږ سره همکاري کړی شي. او هم کولی شي چې موږ د هغو نه یو ښه چارټ د راپور دپاره جوړ کړو، راپور پرې ورکړو. اوس راځو انجینر صاحب موږ تاسې غواړو چې فعالیت دپاره کود معرفي کړو. راځو په فعالیت باندې کلیک کړو. کله چې فعالیت باندې کلیک وکړو راځو مستقیم دلته کود ته. دلته چې کود ورته ښیو راځو ورته وایي چې اساین. کله چې اساین کړي انجینر صاحب دلته کود نشته. نو اوس موږ مجبور یو چې کودونه جوړ کړو. اما په ټوله کې دلته درې قسمه کود دي. یو پروجیکټ کود دی، یو ای پی اس کود دی او بل ګلوبل کود دی. که چیرته پروجیکټ کود موږ تاسې سلیکټ کړو، هغه کوم کودونه چې موږ تاسې فعالیتونو ته معرفي کړي مختص د هغو پروژې دي. په بله پروژه کې دا بیا کار نشي کړی دا کودونه. دا هماغه پروژه چې موږ تاسې کار کړې ده په هغو پروژو پورې مربوط دي، په نورو پورې بیا نه مربوط کېږي. او ای پی اس چې دی ای پی اس ته کود ورکړو، د ای پی اس کود به داسې دی هغه کومې پروژې چې په ای پی اس کې موجودې دي هغه کولی شي استفاده ترې وکړي. اما پروژې چې په هغو ای پی اس کې موجوده نه دي هغه نشي کولی چې د هغو نه استفاده وکړي. او که چیرې ګلوبال انتخاب کړو، په ګلوبال کې هغه کومې پروژې چې په دغو سکیجول کې لوېدلي دي ټولو کې کولی شي د دو کود نه مستفید شي. نو اوس راځو انجینر صاحب چې موږ کود نه لرو، کود نشته دی دلته، ورځو اول کود کریټ کړو. راځو دلته انټرپرایز ته. په انټرپرایز کې ورته وي چې اکټیویټي کود. اکټیویټي کود دلته موږ ته مسیج کوي چې تاسې هیڅ کود نه لرئ. آیا غواړئ چې کوم کود جوړ کړئ؟ موږ ورته وي چې اوکې غواړو چې یو کود جوړ کړو. دا چې کله راغله انجینر صاحب په دو ځای کې یوه مینو راغله. په دو مینو کې ګوره هماغه ګلوبل دي او په مو ځای کې ګوره هماغه ای پی اس دي او په دو ځای کې پروجیکټ دی. تاسو موږ چون اوس په دو پروژه باندې کار کړو په دو کې د کودونه معرفي کوو. خو که چیرې په ای پی اس باندې بیا په ای پی اس کې هم کار کولی شي په ای پی اس کې څو پروژو ته د معرفي کوي. ګلوبل ته که ورشئ ګلوبل بیا ټولې پروژې په بر کې نیسي. راځو دلته چې پروجیکټ ته چې راغلو په دو ځای کې ورته وایي چې موډیفای. کله هم چې موډیفای ورته ویل انجینر صاحبانو دلته ګورئ چې یوه بله مینو راغله. په دو مینو کې تاسو اوس ورته اډ کوئ یو کانټاکټور اډ کوئ. د مثال په توګه تاسو په یو پروژه کې په یو پروژه باندې درې کمپنۍ یا درې کانټاکټوره کار کوي. یو بخش مثلا اخیستی دی، بخش د فاونډیشن یې اخیستی دی، د فاونډیشن ټول فعالیتونه په هغو پورې مربوط دي. بل یې اخیستی دی سوپرسټرکچر یې اخیستی دی په هغو پورې مربوط دي. دریم کانټراکټور مثلا د برق کار اخیستی دی په مخ یې وړي. کیدلی شي په لسګونې کانټراکټوران ولرئ. اوس موږ دلته د سمپل په خاطر باندې فقط درې کانټراکټوران اډ کوو. دلته ورته وایي چې اډ. کله هم چې اډ کړ په دو ځای کې ورته لیکو چې کانټراکټور هم اډ کړ. کانټراکټور نه خلاص شو، ستې دو وضعیت نه ورځو وځو. ګورئ دا کانټراکټور په دو قسمت کې اضافه شو راغی. اوس کانټراکټوران څو کانټراکټوره دي. اوس به راځو دلته ورته وایي چې اډ. ورته وایي چې کانټراکټور نمبر اول زید ان سی سی. بیا ورته وایي چې بل کانټراکټور اډ کړي. بل کانټراکټور اډ کوو دلته ورته لیکو چې کانټراکټور نمبر دوه. دلته ورته وایي چې آر جی ام. بل کانټراکټور ورته اډ کوو مثلا دا کانټراکټوران موږ تاسې اډ کړل. کله هم چې دا کانټراکټوران اډ کړل د موږ تاسې پروژې لپاره کودونه اډ شول، یعنې اکټیویټي کود اډ شو. د دو ځای نه اوس